ما پرسه که تتنگ دا زوله دی. تو پرسه که تای؟ ها دا زوله استی پته زوله استی دا نویستی. لگ چه غزالی من خوره. سخته که. ها؟ سخته که. بنجون استی کجا میدی؟ بالکل خوب استی. صحیح است. نه ده پرسه من نمونی زلیدم کارو. خدایا کلمات زمان میلکی وای وای. محمد لایق تای بیسپل والدین وای وای. ویلی جوړه. ها؟ سلام ماما وایس دومره ټوکی کاولی. گیجم والا خوب دلی خودی مانی کنه. وقت یعقوب یم یوسف مورکدا. السلام علیکم ورحمت الله. کله ملیدونکو تاسو پیږئ چې په دې ساتل کې ما سره شي تاسو فکر کوئ چې په دې کې غوړي دي نه غوړي نه دې کې یو بل شی دی. دا یو نفر دی چې ډېرې خوښېږي بیخي زیاتې خوښېږي. دا نفر به څوک وي؟ تاسو همدغه ویډیو موږ سره تعقیب کړئ او یوه ډېره جالبه خپرونه وي ستاسو دپاره. اختر ښې شپې ورځې دي موږ هم غواړو تاسو خوشحاله وساتو. راځئ موږ سره. مزار سر ته دې راغلی یمه وړو سلګونې څنګه تېره نو اوسې ګرمي دې نه کېږي؟ تعلیم نه کې والا غریبي سیل کنه. توت خلا. توت کومه دی؟ دا خو ونې دي. توت خو د شته نه. بس چکا چې وکم دې مو چې ته هماغه ټوکه دې وکړه. دغه یو نفر و چې تا سره مې جنګ و چې ته شروع دا ټوپ کوم جوړ دا ټوپ ته هماغه ټوکه یې وکړله. دلته ونې دي لچې ونې دا زه توت خورم. پخې دي دغه پخې مه خوره. دا دې خرپوي خو جمعی استی صحیح استی دا زاری کدی استی. واسکات فهمیدی صحیح است؟ دا دې پرسیز دا دی که نه؟ کم کم پښتو بیگو بجون استی صحیح است؟ دا پرسیز چیرې زده کړی دی؟ ایمون گلوی. گردیس کی تو. چپراک صحیح است؟ چپراک صحیح استی دا زورو استی. نفهمیدی دا بتونه صحیح استی. دا خو هغه دي. دا ما پرسه که تتنگ دا زوله دی. تو پرسه که تای؟ ها دا زوله استی پته زوله استی دا نویستی. صحیح استی؟ نوی دي ټوله نوی دي. دا نوی دي خو روپۍ صحیح استی روپۍ 50 استی نه لکوي 50 استی. چی شی؟ لکه سوال مطلب چې 15 روپۍ نه لکوي. خو زه پرسې ته وایم. پرسې کې درته ووایم. اها خو ته اوس لوستل کې ماته به روپۍ راکړې. څو روپۍ؟ 2000 چې وی کنه چې ماته به کچا روپۍ نه لکوي 80 روپۍ به لکوي. ا باندې ای 4 روپۍ درکم. اشرفونی روپۍ. اشرفونی روپۍ غوړي. دا روپۍ خو دې هر چا دي نو. 5 میاشتې کې مو 20 نه چکر استی. صحیح استی 20 ډالر استی. صحیح استی؟ دا دې څه وایي پښتو کې ته وایه؟ فارسی ماته وایي کنه چې 20 صحیح استی. پیپسي نه 20 پیپسي نه وایه ته پرسي کې بیا وایه 20 پښتو کې دې اوس موږ ترجمه کړه مخکې دې څه ووایي؟ همانا سره که چې 20 استی. زه پیپسي یم. لکه دا 20 استی چې کم لوکه چې وی چې کم خبرې پوه شوې؟ وړي دغه اها لپاره کجا میسته بازار د چکال استی لاخ استی نو نوخله چې دالکه تنوپ نوخه چې استی استی درځي ته وسمو ته جمعي جوړ اسکی صحیح استی. ته کېنه دا دې څه وایي پښتو کې ته وایه اوس؟ خو پښتو کې نه ته چې مو ته مو نه بوخه چې جمعي ته جوړیږي داسې مته وایي. ها جمعې غوړې؟ اها څه رقم جمعې غوړې؟ سپین دا رقم تلا. ها ما زړې جمعې نه نوې جمعې مې نه دي کړي. حیوان پیتلی استی هغه غول استی چې هغه غوي څه صحیح استی؟ صحیح استی. لکه بالونه کام پامی استی بالو کې موږ له جونیور چې لاس قسم لري. صحیح استی؟ نه دا نه استی. صحیح مړه صحیح نه استی. صحیح استی. بازار ته چکار میرم چې مو لګ ته دې کې وګورې صحیح استی نه؟ صحیح ده. پینمال صحیح پامیدی چې ته پیره کې پینمال پوخلا. ته پښتو کې ته وایه دا پښتو کې څه رقم دی؟ پښتو کې دا لکه مسول دغه غونډې دی کا. څه رقم دی؟ مسول ته ماته راکړه. پیپسي کې؟ ها ته سوال غونډې نه چلته چې لکه اوس ته ته مطلب چې وایم چې دا غړې مو ته دوکا. ها ته چې صحیح استی غړې دی کوم. ها مثلا دا خړې روخيوري مو خو چې ته دومره نه پیږي دا ته ډېر سخت پیږي کنه ځارې باندې خبر کړه چې تاسو خو کم نه تا لګ چې غزالې باندې خوره سخته کوي. ها سخته کوي. زلینی وسو صحیح استی؟ زړه دې یخ شو. ډېر پیپسي ورکینی مخامه 70 مې سره وړاندې یو د ستاله وایو سره مې وړاندې مګر مو څنګه راته ودمو چې نو ته خاندي کوم سره وته وخاندي. خو ما ویزول کې صحیح استی. انګلیش دې زده ته انګلیش وایه؟ مو کم پښتو پامیدی یم بالکل صحیح استی. ولونو کوم دې ښه چکاله محمد مې په غوخه صحیح استی. یو غوخه له ولر چې صحیح دی پامیدی؟ نه پښتو کې وایه. پښتو کې تا کنه
په سیلې غوښه پېژنئ غوښه کوپله صحیح استي مو ته نه ده که مو ته ته پیدا کوئ صحیح استي لکه چې مثال ناپل متوي څه پلسیمونه متوي ښه جالي وي پښتانه مې لکه چې مو نه ده که زه کردور یم مو ته ټولو پیدا کړه دو ځلونه بغیر که ته صدقه کې که صدقه نه کې بیا دې وي صحیح ده صدقه کوئ نه در کوئ څو 2000 روپۍ صحیح استي صحیح است بالکل فهمیدی دا چپاک فهمیدی دا پلادی سړي هغه چې دا خوی دا پلادي سړي هغه صحیح است صحیح ده صحیح ده صحیح ده سار کته مخبوکه اوس مو ته ما سه بوتونه جمعه آخر صحیح است بالکل خوب است بنجون است کدوم میدی بالکل خوب است صحیح است نه ده برچه ما پلومړي ځل لیدم کاورو موږ لپاره میخي جالب ده محمد لیک ساده سپین شوی دی سچونه سپین شوی سچونه وایم ته څه سچونه وایي غریبي د زم چې په چې ته دې کې غلي دا سکوتر کې غلي دا ته موږ خلک جمعي او خو چې بوتونه مو خو چې چاته وزول واخی مو په لور دی چې مال ده زم څه خپای خیر ده خیر رادیو بخ ټول مړ کیږو لا خکلو ولا انالدیم خکلو ولا انالدی کورو ده انرژي ده خکلو ولا انالدی ته کلوات ګرانو الویدو محمد لیک که څه هم دردمن سړی د هغې تر څنګ یو خوشحاله سړی هم د سړي فکر ورسره غلطېږي موږ هم غواړو ستاسو د خندا لپاره ستاسو د خوشحالۍ لپاره دا بیا راولو او د ده په موږ باندې حق هم ده چې پوښتنه یې وکړو او تر څنګ یې راشو بس دغه سترګو یاد مې تیاره خوره شي د بېلتون څړیکه چې په زړه خوره شي په سترګو یاد مې تیاره خوره شي بولی دالای توپک میلغلا وای وای زازای ورگو گلبانه والکالی دینا وای وای چیتینا چیتوینا پولی میوالنکی وای وای پرالا خواگا دیدی ساکالو ملامونا وای وای پسابیدان بلبل چغیگی وای وای دوبه نالی وای اسلامی دلازیگی وای وای خدایا وطن می غلیما کی وای وای بیلو سخ پویم چوک می نو خالی وینا وای وای خدایا کلوان تا زمان ویل کی وای وای محمد لایی کایی بیس پلو والیدینا وای وای اوس بتاو اشنا پسې ړندې شوې سترګې اخو ام چوس یو هدف د یو سنګر ملګري وای شوالو د خاورو ملګري د یو هدف د یو سنګر محمد لیک سار مون لري زړه کې بگینا خالی بګینه مامیز بدو خلکو نه څه غوښتنه لري څه غوښتنه لري چې غواړي خلکو نه مامیز بدو کیدای شي کني مو څه چندا تولس غریب سلامه خودی دا وخت ته چندا تولک یمو ضروري سوال ما کومه ته خاطی وکم هو په غریبي خاطی وکم نکی هو ګل کې تا تکرار ودی دبلی ودی مسکنه ودی بلکې ودی چې وکم ته څه وایي غریبي څه وکي تیږه خو ته کینه ما زه سوچ وکم تیږه خو ته کینه زه سوچ وکم دغه محل ته ډېر لیدونکي کسي خلکو نه څه غواړي ښه نه غواړم خپل خاک نه غواړم چې سکي مله سکي که سکي نه نو څه چانې خو مونږ ولې زه نه لګو کارمن لیدونکو محمد لیک مستحق دی رښتیا هم بیچاره او غریب انسان دی
راځئ چې خپل همکاري ورسره وکړو. ولې ما کوه ما ویلې احمد لایکه ویلې جوړې در سره ما اوس دومره ټوکې کولې موږ دې وخندولو اوس بیا ژوړې توته یم اوس دې ټوکې کولې بیا ورسره ویلې ژوړې ته نه خپه د خپلې ګلې بېته جو زار ځلند سترګو توره آخر هم ستا پسې ړندې شوې سترګې و انتظار ځلند سترګو توره آخر هم ستا پسې 100 روپۍ غواړي وایه دې تو ته بې خدای دي 100 روپۍ غواړي 2000 زه خپله درکوم زه درکوم داسې والا مو والا بګینیات ټول کړي دا به ته معنی کنه ما ته ټوټه دا واخله دا 1500 یو لس 2000 ته یو لس کو دانی نه کی والا کو بس یو دوا بل ته بل حاضر کیلو کازیل دای دا پاکستانی دي زید نه ولا تابع بس تسمع کنيست تسمع کنيست بس یو لس ګونه خدای په لکه زبزون ته وای قربان دا واخله بیا چې پیدا چې وخت به ولا انداسې دیل کوم ته ما روکا دا واخله خاطر هو بخاطر کسی بخیر کوي چې لیک اندغه کې نه نه سبخامه نه خاطر پرچو خو مته تو مو زب بلوت لامبال کې دیل کوم تو لامبال چې بل خو پوره بس 10 روپۍ کلام سستا روپۍ دې بس دي کلام سستا خدا څه کوي دا پرچه دا څه کوي دا بس 10 روپۍ کلام سستا تو لامبال روپۍ دې بس دي ها بس دي ها نه ولا زه د سیم چې کپلوټ کابل نه ده پټه کې سترګې ده کس ډیره مننه شاید تاسو برکات چې موږ په دغه دنیو کې خدای په مخه چلوي قدرمن لیدونکو محمد لایک نن موږ ډیر حیرانه کړو هم خوشاله کړو هم خفه کړو ډیر حیرانونکې خبرې نه کوي نه فیګ ماشي ولې خو بیا هم دا مستحق ده که یو څوک پیدا کړي چې د سرپرستی په غاړه باندې اخلي او هره میاشت سره همکاري وکړي دا به یو ډېر لوی کار وشي راځئ دا ډېر بهترین خلک دي دا الله ته ډېر نږدې خلک دي ګوره ګیزم والا خو لیدلی خدای منې که نه مو چې کاروان دومره ډېره ولو کتلو ته بول کړل داسې موسم مو ته خدای دې بود خوب کې د زه ولیدم ها څه رقم دی خوب کې ولیدم مو چې دومره تک سپین میټالې ته بول کړل که نه چې خدای دې واسطه کوي کوم ځای کې وم زه ته یې میدان کې وي کوم میدان کې همون کار ته نه واسطه هغه ځکه مو چې هغه ځکه داسې خپله میټالې ته بول کړل ولا تو نه کې ته موږ ولا وسای اخلي ته وجود نه کړه تو ته تو خلاص ته تو دل کوس کړه هغه ځکه قدرمن لیدونکو محمد لایک ډېرې خبرې وکړې ډېرې خبرې تاسې مې اورېدې هم ښه خوشحاله کړو هم ښه ډېر خفه کړو بیا هم یادونه کوم چې راځئ د ده سره همکاري وکړو مرسته ورسره وکړو دا مستحق ده که یو څوک پیدا شي سرپرستي په غاړه باندې واخلي ډېره ښه به شي نو دا خپرونه همدلته پای ته رسوم تر بلې خپرونې ښې چارې ښه وخت احمد لایک یو لاس وخوره خدای په امان بای بای لیلا پسې ړندې شوې سترګې د چا په چا پسې ړندې